ستړي مشي په خیر راغلی ځانو هر کله راشي زه ادریس محمد زازه ما لا کابل څخه دا مې ځکه ویل چې زه نن کابل ښار ته وځم ځینو افغانانو ماته زنګ کړی و چې کابل کې څه حال و ناوال دی هغوی فکر کولو چې یو راکټ باندې په ټولو دوبۍ کې وزارت نمبر 1 شول په اردن په سعودي عربستان په یمن په د نور ښارونو کې چې بمبار وشي بیا وزارت نمبر 1 شي ټول وتښتي او په اسلام آباد کې هم وزارت نمبر 1 دی ایران کې حاصل قیاس ځینو میسج کړو زنګونه کړو چې کابل کې څه حال لګ هغه فکر کول چې کابل کې هم تقریبا سرکونه خالی دي انفجار دی او خلک ورخطا دي خلکو کې ډار دی او تقریبا معمولی ژوند یا نورمال ژوند ته ضرر رسیدلی دی ځانو زه نن ښار ته ځم د ښار ځینو سیمو کې به هم راوګرځوم او هلته به هم ستاسو لپاره ځینې تصویرونه انځورونه تهیه او ترتیب کړم تر څو تاسې خاطر هم جمع شي په دې له شاخره پر را سره پات شو دا ویډیو هغه دوستان ته ولېږي او سره شیر کړي چې هغوی سره د کابل په تړاو د خپلو خپلوانو تشویشونه دي دغه سړک بیا ماته ډېر خوند راکوي ځکه چې ډېر په ستندرد او معیار باندې جوړ شوی سړک دی تاسو ګورئ لکه یو عادي ورځ وي هغه پرمختللي هېوادونو کې چې یو اواز ومه شولو ټول سړکونه خالي کړل شول تر څو پورې وزارت نمبر 1 دی پکې مګر کابل افغانستان کې نور هم جمع جوش شول بیروبار شول نور هم خلک خوشحال شول چې زه شکر ارمانونه هم پوره کېږي او دا خلک تاسو ګورئ نه سترګو کې ډار شته نه سترګو کې خوف شته هر څوک خپل کار کوي هر څوک خپل مسؤلیت ته ولاړ دي څوک هاخوا روان څوک دېخوا روان دلته چې دا چا سترګو کې خوف نه ښکاري دا د مکوریانو منځ دی امن او امان دی ټول خلک روزمره د ژوندانه چارې پر مخ بیایي دا هم د افغانستان ښایسته موقعیت یعنی زموږ مکوریان امن ده امن الحمدلله دا هم چارې ملي بس تاسو ګورئ د چا سترګو کې خوف ښکاري د چا سترګو کې ډار ښکاري له دې څخه به شروع کو هر څه نارمل دي هر څه عادي دي موټروانان خپل موټرواني کوي دکانداران خپل دکانداري کوي او نن هم د دوشنبه ورځ ده 14مه روژه ده او د مارچ 2 تاریخ ده او چېرته چې نور مملکتونو کې وزارت نمبر 1 دی کابل کې بیا الحمدلله پر دغه لیول باندې جمع جوش دی او هر څوک خپل کارونو ته راګرځېدلي دي موږ لسیز له دې حالاتو راوتلي یو جګړه انفجار B52 د افغانانو لپاره دا د ډار څخه زیات د سرګرمۍ سبب کېږي او ما دا تلویزیون کې ویلي دي چې دا کوم ځای کې تیاره ولیږي یا کوم ځای کې کومه خبره کېږي تاسې منډې مه ور وهئ که نور مملکتونو کوم ځای کې انفجار وشي کوم ځای کې بمباري وشي یا تیاره ولویږي ټول خلک تښتي مګر افغانان بیا د شوق لپاره هلته منډې ور وهي ګوري چې څه خبره ده څه خبره نه ده یعنې د دې نه معلومیږي چې افغانان په دې کې څومره روږدي دي او څومره د حالاتو څخه ډارېږي خو یو ځل نه چې خوند ترې اخلي نو زه ته دغه پورې راغلی یم لکه سترګې تاسو تصویر کې ولیدل چې هېڅ خبره د چا په د کابل ښکلاګانې بیا له وریا معلومیږي جمع جوش بیروبار له وریا معلومیږي ښکلاګانې د کابل او بیروبار د کابل له دې ځای نه قیاس کولی شي ما سره په لاس کې سټینډ نشته چې موبایل سیده ونیسم یا ونه لړزېږي یا ونه خوځېږي ته وګوره امن و امان خیر و خیریت جمع جوش دا مو هم یو ښایسته منظره تاسو فکر کوئ دا پل یکپیسګي دی خو پل یکپیسګي نه ده دا د مکوریانو لخوا نه چې کوم وړوکی پل راتېر شوی دی دغه پر سر باندې ولاړ یم امن و امان خیر و خیریت خوشحاله ورځ ده ښایسته بهیږي خو لږ د اوبه کمې شوي دي زموږ غوښتنه من دا ده چې اوبه را کنټرول کړل شي دا هم دې خوا ښکلاګانې او دا هم دې خوا ښکلاګانې
او مونږ روان یو دې خوا. تاسې وګورئ هېڅ چا په سترګو کې ډار موټر مو نه وهي. افغانستان کې سړک نه تېرېږي، دواړو طرف ته به ګورئ، چپ ته به هم ګورئ، ښي ته به هم ګورئ، ځکه رش ډېر دی ماشاءالله. مې غواړي چې دې سړک در باندې ډېرې منظرې وکړم، ځکه چې دا سړک بیا ډېر خوند راکړلو. دلته جم و جوش ګڼه ګوڼه ډېر خوند راکړله. بابا هم لګیا دی خپل کار کې، خپل غریبي کې. زه چې بیا کله په دې سفر کې یا په دې لار کې قدم وهم، ما ته بیا ډېر خوند راکوي. هغه په دې چې دغه ځای دغه منطقه بیا داسې نه ښکار لکه د کابل سیمه، بیا دا داسې تنظیم شوې جوړه شوې ده چې سړی فکر کوي چې زه والا رښتیا سره هم په داسې مملکت کې روان یم چې هغه پرمختللی دی، هغه آباد دی. یعنې کابل کې چې اوس هم ګرځې دا احساس درته کېږي. دې خوا ته ښایسته ځمکې دي او دا خو اوس منی دی، نه منی نه ژمی دی، واوره خلاصه شوله، اوس به دا شین کېږي انشاءالله. او نن د مارچ 2 د 2026 کال د مارچ 2 ده او نن د روژې مبارکې میاشتې 14مه ورځ ده. او دا ویډیو د دې لپاره کوم هغه مسافرو ملګرو ته، ورونو ته، افغانانو ته چې هغوی سره د افغانستان یا د کابل په تړاو تشویشونه وو، ګڼ شمېر میسیجونه راته کړي وو چې کابل کې څه حال دی. نو کابل تاسو خپله وګورئ، کابل کې څه حال دی. کابل کې امن دی، خیریت دی، اتفاق دی، اتحاد دی، دوستي دی، ملګرتیا دی، مینه دی، محبت دی، دا ټول جمع جوش دی. تاسو بلدلي وي په دوبۍ کې چې کوم حالات رامنځته شو، خالی سړکونه دي، او په اسلام آباد کې هم خالی سړکونه دي، مګر کابل کې تاسو وګورئ هېڅ خبره نشته، امن و امان، خیر و خیرات. څوک بایسکل دواني کوي، څوک موټر دواني کوي، څوک کار ته روان دي، څوک خپل مزدوري کوي، څوک دکانداري کوي. دغه تاسو چې ګورئ دا بیا د چارۍ عبدالحق دی. د خپو اړولو ځای پکې نشته. حال دا چې هغه ابرقدرتونو، اټومي اصلو درلودونکي مملکتونه، بهترین تجارت درلودونکي هیوادونه، باثباته سیاست درلودونکي هیوادونه، دمګړۍ بیا خالی دي. مګر افغانستان الحمدلله ته ګورئ دغه ځوانان ګل ګل ځوانان درسونو ته را روان دي، مکتبونه خلاص دي، انسټیټیوټ خلاص دی، ګور انګلیسي کورس خلاص دی، ځوانان راغلي خپل زده کړې کوي، هېڅ شی نه د رخصت هېڅ شی. دغه بیروبار ګورئ دا تنکي ځوانان دي، انګلیسي زده کوي، او دا هم ماشاءالله روان دي انګلیسي ته، انګلیسي زده کوي، دا خورکۍ لورکۍ مې ګورئ. نور سره کم وي، نور امن سره کم وي، امنیت سره کم وي. وګورئ وګورئ دغه ځوانان انګلیسي کورس نه راغلي، انګلیسي زده کوي. نور څه رقم نور کوم حالات درته وښیم، نور کوم ځای درته وښیم چې تاسې ځوانانو یا افغانانو یا مسافرو چې باور مو وشي چې کابل کې امن دی، کابل کې خیریت دی، او کابل کې تاسې پرې غوستي افغانان دومره کمزوري نه دي لکه د دوبۍ، لکه د اسلام آباد، لکه د سعودي عربستان او د نورو مملکتونو چې ډار شوي وي، په کورونو دننه شوي وي، دوکانونه بند کړي وي، موټرې درولي وي. الحمدلله دا شهید پرور ملت دی. دغه د شیانو چېرته ډارېږي صاحب محترمه، تیاره لاړه شه او راشه، یا په فرضي کرښه باندې لانجه شي یا دعوه شي